له روسیې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د تهران چمتووالي او منځګړیتوب اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید اباد له رسنیو سره په مرکه کې ویل چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو او ثبات راوستلو لپاره د سیمه‌ییزې غونډې د جوړولو هڅه کوي. که څه هم ښاغلي ارغچي د دې غونډې د وخت او ځای په اړه جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي هیله څرګنده کړه چې د کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره به یوې عمومي هوکړې ته ورسیږي. د ښاغلي ارغچي د څرګندونو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل او د دوه اړخیزو مسلو او سیمه‌ییزو پرمختګونو په اړه یې خبرې وکړې. ما در همین روزهای اخیر درگیر ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان هستیم. تماس‌های تلفنی که من برقرار کردم و امیدوار هستم به یک نتیجه‌ای برسه. یک جلسه منطقه‌ای ان شاء الله تشکیل خواهد شد در همین رابطه. ما دنبال اون هستیم. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د دریځ او د سیمه‌ییزې غونډې د ترسره کولو لپاره د هغه د چمتووالي ستاینه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د ترهګرۍ پر وړاندې د هیواد قوي دریځ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد د خبرو اترو له لارې د سولې حل موندلو ملاتړ کوي. Ladies and gentlemen, this week Pakistan ایران زموږ غرور او دوست هیواد دی. پاکستان تل د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې د سولهییز حل لارو ملاتړ کړی او د ایران د منځګړیتوب د نوښت ستاینه کوي. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد اسف د ځینو هیوادونو د تضمین سره له اسلامي امارته د افغانستان د خاورې د پاکستان پر ضد نه کارولو په اړه د لیکلې ژمنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر ویل چې د دې ژمنې ضمانت باید ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، ایران، چین او قطر وکړي. نوموړي دا ژمنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د ثبات د بیا راګرځولو دلیل وباله. کار خوب هست که کشورهای منطقوی، کشورهای همسایه ما مثل جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنن و این موضوع را به عنوان یک رسالت برای خود میپندارن که نشست‌های چند جانبه رو در خصوص حل فصل این اختلافات تدابیر میبینن. من فکر میکنم که تلاش‌های این چنینی میتونه به عنوان یک مکانیزم موفق در خصوص حل فصل این تنش‌ها و این اختلافات مؤثر واقع شود. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ پای ته رسولو ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ویل چې ثبات د مسکو او د نړۍ د هیوادونو له اصلي لومړیتوبونو دی.